بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه د ټولګټو وزارت لخوا د سمنګان ولایت اړوند په خورم او سرباغ ولسوالۍ کې د ملا علي پل چې څه موده وړاندې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی و د مهال د بیا رغونې چارې د سمنګان ولایت د ټولګټو ریاست محترم رئیس او یو شمېر سیمه ییزو مسؤلانو په شتون کې پیل شوې. دغه پل چې 30 متره اوږدوالی او 6.2 متره پلنوالی لري د بیا رغونې چارې د شاوخوا 9 میلیونه افغانیو په ارزښت له خصوصي سکتور سره قرارداد شوي دي. څه موده وړاندې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر له دغه پل څخه لیدنه کړې وه او د خلکو سره یې د یاد پل د بیا رغونې ژمنه هم کړې وه. د یاد پل د پرانستې په مراسمو کې د سمنګان ولایت د ټولګټو ریاست محترم رئیس وویل دغه پل چې نن افتتاح کېږي د والي صاحب علي قدر والي صاحب په لاس باندې د دې پل د دې ساتنه د دې کتنه دا د ستاسې مسؤلیت دی. فوادامه به دا پل جوړ کی امارت د پیسو نه به دا پل جوړ سي خو که تاسې ونه ساتئ که تاسې دغې نه لیدنه ونه که شاید بیا خراب سي. د سیمې یو شمېر قومي مخورو د یادې پروژې پر تطبیق خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه. ما و شما چند موضوعی را پیشنهاد کردیم. موضوع پل بود، موضوع همین پایپ کلیز شده بود، موضوع مخابراتی بود. این هر سهش حل شدگی هست. پول هم امروز افتتاح می شود. دغه راز د قراردادي شرکت مسئولانو ژمنه وکړه چې د یاد پل د بیا رغونې چارې به په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. انشالله که ما کوشش میکنیم این پل هرچی عاجلتر به خاطر که مردم محل بسیار مشکلات دارن انشالله کوشش میکنیم که به مردم خود خدمت کنیم. د یادونې وړ ده چې یاد پل د وروستي ورښتونو او سیلابونو له امله ویجاړ شوی و چې په بیا رغونې سره به یې د خلکو شته ستونزې تر ډیره حده کمې شي.